السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، د مجلس ترنو حاضرینو د دې په خاطر چې د اسلامي امارت په اړه له تاسو سره معلومات وي، زه غواړم چې په دې اړه څه ووایم تر څو ملګري مطمئن شي چې که الله تعالی وکړي د یو تفاهم په نتیجه کې یو تحول راځي، نو بیا به انشاءالله څه ګډوډي نه وي. اسلامي امارت په سر کې جناب امیر المؤمنین صاحب لري، بیا د هغه مرستیالان دي، او له هغه وروسته بیا رهبري شورا ده. رهبري شورا په اسلامي امارت کې د مقننه قوې کار کوي، او بیا محاکم دي او قضا ده چې هغه د قضایي قوې کار کوي، او بیا 18 کمیشنونه دي چې هغه بیا په نظام کې د اجرایه قوې کار کوي. ټول ولایتونو دپاره والیان دي، د ټولو ولسوالیو دپاره ولسوالان دي، او د اړوند مسؤلیتونو دپاره مسؤلین ټاکل سوي دي. نو که خدای وکړي چې یو نتیجې ته رسیږو، یو تحول راځي، بیا انشاءالله د هیڅ ګډوډۍ خطره نسته. منظم تشکیلات دي، د هغو په رڼا کې به اقدامات کیږي. بله خبره ورونو داسې نه ده چې اسلامي امارت په خپل وخت کې هیڅ نه دي کړي. دلته به په دې مجلس کې احادي صاحب ناست وي، په اول سر کې دی د بانک رئیس و. دا کوم بانک نوټونه چې دوی چاپ کړو، د دې ترتیب او چاپ ته آمادګي اسلامي امارت نیولې وه. همهغه نوټونه و چې بیا وروسته دوی چاپ کړو. همدارنګه اوس چې کومې ټلیفوني شبکې فعالیت کوي په کابل کې او په هیواد په نورو ولایتو کې، د دې اکثرو قراردادونه د اسلامي امارت په وخت کې سوي وو. شروع یې موږ کړې وه. دا اوس کابل ته او ځینو ولایتو ته برېښنا رسېدلې ده. له ځینو ګاونډیو هیوادو سره د دې برېښنا ابتدایي قراردادونه اسلامي امارت کړي وو. د افغانستان حلقوي سړک پخېدل موږ له کابل نه شروع کړو، میدان وردګو ته ورساوو. که تحول نه وای راغلی، موږ به هم دا سړک په 4 کال او 3 کال او 5 کال کې رسولی وای. همداسې د امنیت په برخه کې په ټول افغانستان کې امن او سکون و، هر چا ته اطمینان و. اوس که راسو د اوسنیو حالاتو ته تاسې وګورئ ورونو، د امنیت څه حال ده. د یوازې د کابل په ښار کې د میاشتې څو اختطافونه کېږي. کومه میاشت 40 شپېته 80 اختطافونه کېږي، ماشومان تښتول کېږي. د خدای پاره د افغانستان په تاریخ کې داسې نه وه پېښه چې ماشومان نجونې 3 کلنې 7 کلنې هغه وتښتول چې په هغو باندې جنسي تیری کېږي، هغه وژل کېږي. د هیواد شتمن تجاران سرمایه‌داران هغه خپل اولادونه د امن د نشتوالي له امله، د اختطاف د ویرې له امله تعلیم ته نشي لېږلی. د یو تجار مرکه مې اورېده، هغه وایي زه اولادونه مکتب ته لېږم، نو له دې خوا مسلح کسانو سره لېږم او له هغې خوا مسلح کسان راولي. نو هر څوک بیا د مسلحو کسانو توانمندي هم نه لري. تعلیم چې د ولس اولي ضرورت ده، هغه ته څوک لاسرسی نه لري د امنیت نشتوالي له امله. نو تاسې فکر وکړئ چې په نورو برخو کې به د امن څه حالت وي. همداسې په نورو برخو کې تاسې وګورئ په افغانستان کې د مخدره موادو څه حال ده. یوازې په کابل کې په دې مرکز کې تاسې ورسئ، تر پولې سوخته لاندې انسانان نه جوړېږي چې هغه ټول په نشو اخته دي. دغه حالت چې موږ تاسې په سترګو وینو. نن په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان په نشه اخته دي، معتاد دي. دا 3.5 میلیونه که موږ د افغانستان ټول ولس 15 میلیونه فرض کو، نو هر 10 انسان هغه په نشه اخته ده. او که موږ د افغانستان د خلکو کورنۍ هره کورنۍ 10 کسان فرض کو، نو په هره کورنۍ کې یو نشهیسته چې هغه په کور کې ورونه خویندې اولادونه کورنۍ والدین لري، هغه ټول ورسره په تکلیف دي. د اسلامي امارت په وخت کې د نشهیي موادو کرکیله 0 ته راټیټه سوې وه. نن افغانستان د نړۍ په سطح د مخدره موادو هغه تر ټولو لوړه کچه مخدره مواد تولیدوي. همداسې که د ښځو د حقوقو خبره سي، د خدای پار د ښځو ځانو ته ورونه واچول، په ښځو باندې هغه حالت ورغی چې د افغانستان په تاریخ کې نه ور باندې ورغلی. که د لوږې اندازه راواخو، نو انسانانو خپل اولادونه له لوږې خرڅ کړو. ګران اولادونه د دې په خاطر خرڅ کړو، په پیسو یې خرڅ کړو چې نور اولادو ته یو ګوله
ډوډۍ پې پیدا کړي او نور اولادونه ورباندې وساتي. کله ځینې خلک ناخبره وي یا نوي ځوانان وي چې اوس خو داسې یو تحول راغلی، ټلیفونونه راغلي. ګورئ دا ټلیفوني شبکې، دا موبایلونه دا په هغه وخت کې په ټوله سیمه کې نه وو، د سیمې او د ګاونډ په هیوادو کې نه وو. هغو ته هم په هغه وخت کې تازه نوي راغلي وو او بیا هغه اوس موږ هم کابل ته راوړو او قراردادونه ورسره وکړو. او که څوک طبعي تحولات هم لاسته راوړنې بولي، لکه څوک یو ځوان ته ووایي چې ته د امارت په وخت کې 5 کلن وې 6 کلن وې، هېڅ عواید دې نه لرل، هېڅ تعلیم دې نه لرو، اوس هغه د په وظیفه باندې لګېدلی او تعلیم هم لري او عاید هم لري او ځوان هم یې 25 کلن هم یې. نو ګورئ دا یو طبیعي حرکت ده. که د امریکا نه وای راغلی، دا نظام نه وای راغلی، بیا به هم دا سړی دا ځوان و 25 کلن وای. نو طبیعي حرکتونه باید په لاسته راوړنو کې شمار نه سي. دا جنګونه داسې نه دي چې دا له امارت سره یا د امارت په وخت کې را پیدا سوي دي. تر امارت مخته څه حالات وو؟ کلي په کلي، کور په کور جنګ نه و روان. دلته ځینو کسانو د جمهوریت خبره وکړه. دا جمهوریت باید یې ورته تعریف سي. څنګه جمهوریت؟ د مرسي غوندې جمهوریت چې د بیچاره منتخب رئیس جمهور سایه په زندان کې وخته، د الجزایر غوندې انتخابات، او که د افغانستان غوندې انتخابات چې آخري فیصله یې جانکیري وکړه، او که د پارلمان انتخابات چې 8مه میاشتې فیصله د پارلمان په تشنابو کې په ډالرو باندې کېږي. موږ باید لږ حقیقت ته متوجه سو. یوازې خپلې شخصي ګټې باید څوک په نظر کې ونه نیسي. نن په افغانستان باندې اور بل ده. یو سړی وای اور اخیستی و منډې والې بل ورته ته ودرې زه سګرېټ در باندې لګوم. دلته باید خلک هغه خپل د شخصي ګټو ته توجه ونه کړي. افغانستان خو یوازې د 200 کسانو کور نه ده، نه د 200 کسانو کور ده. په افغانستان کې خو د شوروي د یرغل په وخت 15 لکه شهیدان موږ تاسې ورکړي دي او له هغه وروسته هم شهیدان ورکړي دي. اوس دې موږ له بندیانو نه بندیخانې ډکې دي. د ملت خو قرباني ورکړې ده، د ملت خو ډېر ستړي ګاللي دي. راځئ ورونو ټول په یوه خوله باندې امریکا ته ووایي چې ته له 2,000 کیلومتره لرې راغلی ته دلته چی کوې چې افغانان وژنې. که اطمینان غواړې اطمینان خوا ته موږ درکوو چې نور به د افغانستان خاوره تاسې ته د تاسې په ضرر نه استعمالیږي. دا ځینې پیښې رامنځته کېږي، په دې کې باید له احتیاط او حقیقت نه کار واخلو. اول اوس په کابل کې پیښه وسوه، ټول دنیا دا خبره راپورته کړه چې په هغې کې د معارف شاګردان وژل سوي دي. په 2 ورځ باندې خپله د معارف وزارت اعلان وکړو چې یو شاګرد د مکتب هم نه ده پکې وژل سوی. که دا خبره راپورته کوو، په کندوز کې چې په مدرسه باندې بمبار وسو، لوټې خاورې سوه او په سلهاوو انسانان په شهادت ورسېدل یا زخمیان سو. په ټول هېواد کې کلینیکونه بمباریږي، مدرسې بمباریږي، کورونه له خاورو سره خاورې کېږي. د هغو پوښتنه ولې څوک نه کوي؟ هغه ولې څوک نه یادوي؟ آیا هغه ملت نه ده؟ هغه انسانان نه دي؟ دا په اطرافو په کلیو په وطنو کې چې اوسي او هره ورځ په کورو غم ده، آیا هغه د دې ملت خلک نه دي؟ هغه حقوق نه لري؟ دلته د بیان د ازادۍ خبره وسوه. دا هر شی باید یو ورته تعریف سي، بیا موږ په هغه باندې خبره وکړو او په هغه باندې موافقې ته ورسېږو. آیا د بیان داسې ازادي چې په سپیو باندې کلمه ولیکل شوه، د بیان داسې ازادي چې په اخبارو کې د الله تعالی د نامه توهین وشو، د موږ د اسلامي او ملي عنعناتو توهین کېږي، پګړۍ یا پټکۍ، چادري او حجاب دا راځړول کېږي، اعدامېږي، سپکاوی ورته کېږي. دا شیان باید اول تعریف سي. یو ملګري د اعلامیې خبره وکړه چې طالبانو اعلامیې خپره کړې ده او مطبوعاتو ته اخطار ورکړی ده. دا شی باید موږ یو ور وپېژنو چې موږ څنګه اعلامیه خپره کړې ده. موږ یوازې د هغو اعلاناتو په ضد باندې دا خبره کړې ده چې په آزادو رسنیو کې کېږي چې وایي که طالبان هر چېرته وي دا ترورستان دی او دا موږ ته راوښیاست او دا ووژنئ او دا په ونیسئ. دا اوس د بیان په ازادي کې دا راځي؟ دا اوس د ازادې رسنۍ کار ده؟ که دا رسنۍ ازادي او دا اعلان نه خپروي، خو بیا د ما هم یو اعلان خپور کړي، د موږ اعلانات هم بیا خپاره کړي، موږ به هم اعلان ورکړو چې هر چېرته م خارجیان ولیدل موږ ترې راوښیاست چې موږ چاپه ورباندې ووږو. نو ورونو دا ځینې شیان باید حقیقت باندې ځانونه سره پوه کړو تر څو یو نتیجې ته سره ورسېږو. خپل آینده ته باید وګورو، په لوړه حوصله باندې خبرې وکړو، پراخه سینه ولرو. ما دا خبرې نه کولې، خو چې له مقابل لوري مې بار انتقادونه واورېدل، نو کوم څه نه ویلی، د دې به معنا دا ویله که له موږ سره چې جواب نه وي. ورونو دلته ملت ته قربانۍ ورکړي دي، دا ټول ملت حقوق لري، دا حق لري. تاسې وګورئ هغه ملت
چې له 40 نه زیاتو ملکونو سره او د دنیا له سترو قوتونو سره جنګیږي دا خو څه ساده خبره نه ده دا خو یوازې طالبان نه دي او کله تا سره ملت ولاړ وای نو تا به په 40 ملکو ځان نه ساتلی تا به خپله دفاع په خپله کړی وای تا به خپل ځان په خپله ساتلی وای ورونو دلته موږ د هغه ملت نمایندګي کوو هغه ملت چې له 40 نه زیاتو هیوادو سره ډغرې وي موږ دلته د هغو بندیانو نمایندګي کوو چې په بندیخانو کې نه ځایږي اشرف غني اعلان وکړو چې زه په پلچرخي کې بل بلاک بندیانو ته جوړوم ته له ملت سره په جنګ اخته یې ملت په بندیخانو کې تخته کوې ځایولی یې نه سې ګورې ورونو حقیقت به سره وایو حقیقت به منو بیا به یوې نتیجې ته رسېږو په حقیقت به سترګې نه پټوو دا خبره کېږي چې له طالبانو سره پاکستان مرسته کوي تاسې 100 زره بندیان په بندیخانو چیخ کړي دي ولې په دې بندیانو کې 200 پاکستانیان تا ونیول ولې تا یو میډیا ته پیش نکړو چې دغه د ما ونیول او دغه د پاکستانیان دی او دغه د مداخله یې کړې ده دا مداخله که په خوست په ننګرهار کې ممکنه وي دا په فاریاب کې څوک جنګېږي دا په کندوز کې څوک جنګېږي دا په هرات کې څوک جنګېږي ګورې دا ملت ته دا افغانان دي موږ تاسې د یو وطن خلک یو باید په خبره سره خلاص کو باید یو د بل خبره واورو نو ورونو زه نوره خبره نه اوږدوم دا څه خبرې مې وکړې خدای دې وکړي چې په تاسې باندې درنې سوي نه وي حقیقت خو لږ تریخ وي خو که په دې شیانو سر نه کو سره خلاص سره پوه نه سو نتیجې ته نه سو رسېدلی باید یو بل حقیقت ومنو د یو د بل هغه موجودیت ومنو د یو د بل خبره په پراخه سینه واورو بیا به نو د هغه په رڼا کې یوې نتیجې ته هم رسېدی سو او د آینده دپاره یوه ښه فیصله هم کولی سو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین